الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. امام معزز مؤمنان ورونو خوندو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. دی قرآن عظیم شان دی سورة رحمان دی اولو څلورو آیاتونو مطالب د سره شریکوم. الله عز وجل فرمای الرحمن، هغه رحمان او مهربان ذات چې د هغه رحمتونو لزمکې تر اسمانه ټول ظروف ډک کړي او مالامال کړي دي. هغه مهربان ذات په ټول انسانیت باندې او په ټولو انسانانو باندې درې عظیم انعامات و احسانات پرزو کړي دي. اول، علم القرآن، ورښوولی د دغه رحمان ذات الله عز وجل انسان ته قرآن ورښوولی، قرآن یې ورته نازل کړی، د قرآن مطالب یې ورښوولي دي. او قرآن دی الله هغه قانون ده چې د ټولو انسانانو لپاره هدایت را لېږل سوی. او الله عز وجل د هغو په باب کې فرمایي چې چا دا قرآن ومانه او عمل یې پرې باندې وکړو نو هغه متقیان او مؤمنان جوړ سول. او اولئک هم المفلحون، او بیا دا کسان په اخرنۍ کامیابی باندې کامیاب دي، په انتهایی ډکه کامیابی باندې کامیاب دي. او چا چې انکار ځینې وکړو هغه کافران سو، او الله د دوی په ټولو حواسو باندې د ضلالت و گمراهی مهر ولګاوه او فرمایي ولهم عذاب عظیم، دوی ته سخت عذاب ده، لوی عذاب ده. او چا چې دوګانه چلند منافقانه چلند ورسره وکړو، په ظاهر کې دعوه دې منلو وکړه او په باطن کې عناد و انکار وکړو له دې قرآنه، نو هغه منافقین سول. او الله عز وجل فرمایي صم بکم عمی فهم لا یرجعون، دا کسان کاڼه دي له حقه، ګونګیان دي د حق له ویلو، او ړانده دي د حق له لیدلو، او دوی حق و حقیقت ته نه راګرځي. نو د دغه قرآن تعلیم انسان ته ورکو، او د تعلیم نعمت مخته له تخلیق د انسان ذکر کو. الله عز وجل یو لطیفه اشاره ده دیتا چې که د خلقت د انسان، د وجود د انسان د علم و د تعلیم د قرآن له نعمت خالی نو بیا هغه انسان تر ټولو څلوربولو حیواناتو بدتر ده. اولئک کالانعام بل هم اضل سبیلا. خو چې انسان ته شرافت حاصل ده هغه د قرآن او د علم په برکت باندې حاصل ده. نو ځکه صفت د قرآن د ورکړې د قرآن د علم د قرآن دا مخته ذکر کو. او قرآن د الله عز وجل د دنیوي او اخروي علومو منبع او چنه ده. که څوک د قرآن علوم او د قرآن محتوا فقط تر اخروي علومو پورې منحصروي او محدودوي، دا د قرآن په باره کې تنقیص کوي، د قرآن عظیم شان تحقیر کوي، توهین کوي، ونعوذ بالله.
دوم صفت سے اللہ عز وجل بیان کړی، دوم انعام سے الله بیان کړی. خلق الانسان، الله فرمایی دی الله انعام دا د سی انسان لکتمه دی عدمه صحرا دی وجود تر ایستلی، نعمت دی وجود یې ورکړی او بیا یې له داسې عظمت و منقبت سره ورکړی چې خلیفه دی الله د په مخ د مځکې کې. انی جاعل فی الارض خلیفه، دا دی انسان دی الله خلیفه ده په ځمکه کې، معمولی مخلوق نه ده، دی الله خلیفه ده. او دریم نعمت الله عز وجل دا پې کړی چې علمه البیان، دی بیان او دی نطق او دی ما فی ضمیر دی مطالبو دی تفسیر و تشریح صلاحیت پکې ایښی ده چې دا له نوراني او له ناري مخلوقه ما سوا په ټولو طبقاتو دی عالم کې دغه یو ممتاز صفت ده چې الله انسان ته ورکړی او انسان فصل او بیلتون یې د نطق په نعمتو په صفت سره پې باندې کړی او د دې بیان تفسیر مفسرینو په مختلفو تفاسیرو سره کړي دي، حتی چې د بیان تفسیر یحیی ابن یمان رحمه الله چې له اجلو علما د تبع تابعینو څخه ده، مفسرینو څخه ده، هغه مبارک فرمایي چې له بیان څخه خط و کتابت مراد ده. خو نورو مفسرینو ښودلی چې بیان عام ده، د ژبې بیان هم بیان ده، د اشاراتو بیان هم بیان ده، د خط بیان هم بیان ده او د کتابتو د لیکلو بیان هم په بیان کې شامل ده. دا یو عام مفهوم ده. دا ټول د الله له عظیمو نعمتو څخه دي چې الله انسان ته ورکړي. نو دا مخته آیاتونه د سورة رحمان دا ټول د علم، د پوهې، د بیان او د قرآن په عظمت باندې گواه دي او د قرآن او د علم او د بیان په نعمتو باندې چې د الله له لوري د عظیم نعمتونه دي چې په انسان ته یې پیرزو کړي، د دې گواه او شاهد دي. الله جل جلاله دې موږ ته د قرآن عظیم شان د مفاهیمو د صحیح تحلیل و تجزیه او پوکېدلو توفیق را نصیب کړي. اقول قولي د نړۍ هر غافل په اذان ویښوم، زه بلال خوب ولی جهان ویښوم، زه بلال خوب ولی جهان ویښوم.